بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول. مسائل دی او داسه دا شروع بیانېدل په دې کې اکثره مسائل دی او داسه ذکر شول. نن باخري یو مسأله غا د دعا ورسته دی او داسه نه دا به ذکر کیږي او د دې دعا فضیلت به ان شاء الله ثابت شي. نو په دې باندې د باب ختميږي دا او داسه مسائل دا خلاص ولا په دې باره کې نن حدیث راوړي. حدیث د عمر رضی الله تعالی عنه قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ما منکم من احد نشته یو کس تاسو نه یتوضا او چې هغه اودس وکړي فیسبغ الوضوء او کامل اودس وکړي ثم یقول بیا دا دعا ولولي کومه چې په حدیث کې راغلی ده: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا دعا ولولي الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه مگر خلاص بکړی شي د لپاره ابواب الجنه دروازې د جنت الثمانيه آت دروازې يدخل من ايها شاء داخليږي به دغه بنده د کومې دروازې نه چې د خوښه وي. په ترمذی کې دا روایت کې یو ټوکړه ورسره اضافه راغلې ده غدا ده وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا ټوکړه ترمذی کې ورسره اضافه ده خو لیکن دا صحیح روایت ضعیف نه ده. دا حدیث مشتمل دی په بعضو فواید باندې. یو فائدہ د حدیث نه دا راوځي و مسله هغه دا ده چې دا اوداسه په آخر کې باید دعا ولوستل شي. بله مسله او فائده دا ده چې د دغه دعا فضیلت ثابت شولو. فضیلت یې څه ده؟ فضیلت یې دا ده چې د دې دعا په سبب سره انسان دپاره آته دروازې د جنت ته راخلاصېدلی شي. او په دې کې حکمت څه ده چې د دې دعا دومره فضیلت ده؟ نو جواب دلته دا دی، حکمت یې دا ده چې په دې دعا کې اصل کې توحید د رب العالمین ذکر شوی دی. او توحید داسې یو چیز دی چې انسان د جهنم نه بچ کیوي جنت ته داخلي وي. توحید ډېر فضائل دي. یو وخت کې ما وغوښتل چې یو خطبه بسته په دې باندې سړی وکړي د توحید فضائل چې څومره فضیلتونه توحید لري، د توحید عقیده. نو د دې وجې نه د دې دعا د فضیلت د دې وجې نه شولو چې په دې کې الفاظ د توحید دي، د الله رب العالمین وحدانیت پکې ذکر شوی دی. بله فایده د حدیث نه دا راوځي چې دغه دعا سبب دی دپاره د چا؟ سبب دپاره د دخول د جنت ته. د جنت دپاره مختلف اسباب علماو ذکر کړي دي. دا سبب او دا او دا او دا. یو سبب پکې دغه دعا لوستل دي. دا بله فایده شوله په دې حدیث کې. بله فایده په دې حدیث کې دا ده چې جنت مخکې نه الله رب العالمین پیدا کړی دی. جهنم هم دغسې د مخکې نه پیدا دی لکه څنګه چې جنت پیدا دی. په دې کې بیا خپل حکمتونه د رب العالمین دي چې دا ولې مخکې پیدا شوي دي. د دې مختلف حکمتونه علماو بیان کړي مفسرینو. یو حکمت دا دی چې دې ته ارواح د مؤمنانو ورشي او دارنګه جهنم ته ارواح د کافرانو لړشي او دا ځي هغې ته. او بل حکمت په دې کې دا دی چې الله رب العالمین خپل بندگان په دې سره ترغیبوي چې داسې جنت ته لکه نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی و جنت ته او په دې جنت کې ګرځېدلی دی او د هغې تعریفونه او صفتونه بیان کړي دي. دا فایده ده.
بل فائده د حدیث نه دار او وتله چې جنت د پاره ته دروازې دي د جهنم د پاره او دروازې دي یا طبقات ورته ویل شي لیکن د جنت د پاره ته دروازې دي مختلف نمونه دي دغه دروازو باب الریان باب الجهاد باب الصلاه وغيرها باب الصوم وغيرها وغيرها دا نمونه د جنت د دروازو دي نو دینه معلومه شو د جنت د پاره ته دروازې دي او يدخل من ايها شاء یعنی دغه بنده به داخليږي چې د کومې وینه خوښوي په دې دعا په سبب سره يدخل یعنی دا په قیامت کې داخليږي بعض علماء دې هغه دا کړی دی چې په دنیا کې به الله رب العالمین دغه سه اسباب ورته آسان کړی هغه اسباب د جنت د داخليدل به ورته آسان کړی بیا د دین علاوه نور مسائل په د حدیث کې هغه دادي د حدیث متعلق خبره چې ګوره دغه دعا ثابت شوله په او داسې کې کوم اذکار شته او کوم نشته دي زموږ جامعه چې د خرافات او د بدعاتو نه ډکه ده نو په حدیثو کې دوه قسم اذکار یو په اول کې بسم الله ثابت ده لکه مخکې چې تیر شوله په د باب کې او دویم دغه دعا ثابت شوله دم تقریبا درې څلور دعاګانې په حدیث کې ثابت دي لکه دلته چې د دوه ذکر شولې او بل دوام شته نو دا دعاګانې په حدیث کې ثابت دي د دین علاوه چې کوم اذکار په وداسه کې دي دغه اذکار بیا بدعت او ناروا دي موضوعي روایتونه پکې شته او علماء دا خبره کړې ده امام نووي رحم الله فرمایي کوم اذکار چې په هغه کې ذکر دي د وداسه په باره کې ودا ټول باطل دي ابن صلاح هم دا خبره کړې ده ابن قیم رحم الله هم دا خبره کړې ده چې اذکار او دعاګان په داخل د ورسه کې چې ویل کېږي دا ناروا دي او دا بدعت دي او د څومره دي السنن والمبتدعات دا یو کتاب ده د مصری عالم دا ډېر په خو ما کتل او نه بده کې بعضه هغه دعاګان راخېستې دي او ویلي دي چې دغه دعاګان څه دي وی دا بدعت او دا په یو ضعیف او موضوعي روایت کې راځي لکه مثلا بعض داسې دي کله چې انسان مخ مینځي نو داسې وایي چې اللهم ابيض وجهي يوم تبيض وجوه یا الله زما مخ سپین کې باغ ورځ باندې چې مخونه سپینېږي یعنی د مخ مینځلو سره دا دعا ثابته ده وي او دا به ویلی شي دارنګه چې کله لاسونه مینځي ته څنګلو پورې نو دا پکې وای اللهم اعطني کتاب بيمين الله ما ته زما عمل نامه په خې لاس باندې راکړي دا به تاسو ګوره ډېر تبلیغیان صاحبان هم دغسې وایي ناپوهه ده ځنان او دارنګه د نور صوفیان هم دغسې اذکار وایي دارنګه کله چې پښې وینځي د دې نه مخکې وی کله چې پښې وینځي نو دا دعا کوي چې اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الاقدام یا الله زما د قدمونه مضبوط کې باغ ورځ باندې چې قدمونه خویږي نو د بعضې اذکار دی په مخصوص اندامونو ویلو سره د لاسو په وینځلو سره دارنګه د سر په مسح سره جدا دعا ده هغه وایي دارنګه د پښو په وینځلو سره مختلفې دعاګانې وایي کله چې سر مسح کوي نو دا دعا وایي چې اللهم اغثنا برحمتک وجنبنا عذابک موږ ستا د عذاب نه وساتې او موږ ستا په رحمت باندې خړوبه کړي دا دعا د سر د مسح سره وایي دارنګه د مسواک د وهلو سره دا دعا کوي چې اللهم اجعل سواکي رضاک عني یا الله د زما مسواک وهل دا ته د خپل ځان دپاره رضا او سبب د رضامندتیا وګرځوې یعنی دا هغه اذکار دي چې یا یې صوفیان وایي یا یې ناپوهه خلک وایي لیکن دا ثابت نه دي په حدیثو کې په حدیثو کې صرف دغه دوه اذکار ثابت دي په اول کې بسم الله او په آخر کې دغه دعا دا ثابت دي او دا نور داخل دا ورسه کې چې څومره اذکار ثابت دي دا ټول باطل دي نو دا به سړی نه وایي د دې سره یوه بله مسله دا هم د اهل بدع اودس ورسره ملګرې کړې ده وی چې کله انسان اودس کوي نو په اوداسه کې خبرې نه کوي د سبکي و د خبره ذکر کړې ده هغه وایي کله چې انسان اودس کوي نو په ده باندې د نور یوه خیمه خورېږي او کله چې هغه خبرې وکړي دا خیمه د نور تر نه لرې کېږي دا مسې باطلې خبرې دي د سبکي چې دی دا هم یو مبتدع عالم دی تیر شوی دی د شوافیو نه مبتدع دی ډېر لوی
نو د دې نه علاوه یو بله مسله غدا ده کله چې اودس وکړي بعضې کسان تاسو به وینئ اسمان ته ګوري اسمان ته وګوري او ګوته پورته کړي دا هم نه دي ثابت اگر چې دا یو حدیث کې امام احمد په مسند کې دا حدیث راوړی دی دا حدیث ضعیف دی منکر دی نو دا هم نه دی ثابت اسمان ته ګوته اوچتول یا اسمان ته کتل وروسته د اوداسه نه دا هم نه دي ثابت د دې نه هم باید انسان ځان وساتي یعنی هغه عمل باید موږ تاسو په اوداسه کې یا دارنګه په نور عبادتونو کې وکړو کوم چې په صحیح حدیث باندې ثابت وي نو دا نور اذکار چې موږ ذکر کړل دا ټول باطل دی او ثابت نه دی بل حدیث راوړي په دې کې دا خلاصه شوله مسله نو د دې نه وروسته مسح الخفین باب المسح علی الخفین باب د بیان د مسح په موضوع باندې اودس خلاص شول د اوداسه نه وروسته د موضوع د مسح دارنګه د جرابلو د مسح دا مسله به ذکر کیږي په دې باب کې مسح په لغت کې څه ته ویل کیږي مسح په لغت کې لاس راکش کول ته ویل کیږي په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي لوند لاس راکش کول چې په اوبو باندې لوند شوی وي په یو خاص حائل او پرده باندې مثلا په پښه باندې شي دا موزه ده نو په دغه حائل باندې لاس راکش کول دي په یو خاصه زمانه کې د ته مسح ویل شي په دې باب کې هم بعض حدیث راوړي دي مسح متعلق اول حدیث راوړي دي مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه قال فرمای كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زوم د نبی علیه الصلاه والسلام سره فتوضأ نو نبی علیہ السلام اودس وکړو فهویت لانزع خفیه نو ما قص وکړو چې نبی علیہ السلام د موزي وباسما کومک شم ور سره فقال رسول الله فرمایل دعهما پرېږده د دواړو لره موزي مې ما وباسه پرېږده ولې فإني ادخلتهما یقینا ما داخل کړي د دواړو موضوع لره طاهرتین په داس حال کې چې دا پاکې وي یعنی په اوداسه باندې طاهرتین مراد څه شی ده یعنی په اوداسه باندې مې داخلي کړي وي فمسح عليهما نو مسح وکړه په دې دواړو باندې بل روایت کې دا راځي چې دا حدیث ضعیف دی ان النبي صلی الله علیه وسلم مسح على الخف نبی علیہ السلام مسح وکړه په اوچت طرف د موزه باندې واسفله او په لاندې طرف د موزه باندې کوم چې د ځمکې سره لګیږي دا حدیث ضعیف دی ورسره ان شاء الله ذکر کړو چې مسح بچا باندې دا مسح په اعلی طرف د موزه باندې کیږي دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسائل سره اوله مسله دا ثابته شوله چې د موزه په موزه باندې څه شی ثابت شوله مسح ثابته شوله بیا په موزه باندې چې انسان مسح کوي د دې لپاره درې شرطونه دي دارنګه دا خبره یاد لري دا درې شرطونه د پاره د شام دي د پاره د جراب هم دي چې سړی جراب له په پښو کړي نو مسح به کوي دا درې شرطونه به ورسره موجود وي یو شرط دا دی چې دغه موزه یا جراب له سړی په اوداسه باندې پښو کوي یعنی کله چا اوداس نه و جراب له پښو کړي ابي ورسته ور باندې مسح کوي د مسح نه کیږي دارنګه موزه هم داسې دي په موضوع باندې مسح به نه کیږي چې په اوداسه باندې پښو کړي وي دا یو مسله دا یو شرط شول دویم شرط دا دی چې هغه محل مفروضه کوم ځای چې وینځل کیږي هغه ته محل مفروضه ویل کی محل مفروضه به د موزه او د جراب څخه کړي وي دا به پټ کړی وي لکه مثلا دا اوس چې کوم جراب لدی دغه نیمه جراب ورته وای کنه او په د نیمه جراب باندې مسح نه کیږي ترڅو پورې چې هغه محل مفروضه دا نه پټ کړی دا دوام شرط شو دریم شرط دا دی چې دا به د مسافر د لپاره 3 ورځې او 3 شپې او د مقیم د لپاره 1 ورځ او 1 شپه باندې اندازه باندې مسح کوي د دې نه که مثلا هغه زمانه زیاته شوله بیا مسح نه ور باندې کیږي دا مسله ثابته شوله بل مسله د حدیث نه دا ثابته شوله اعانت او کومک کول د چا سره په اوداسه کې دا خاصه مسله ده اکثره وخت زموږ استاد دې ته ضرورت کیږي کله زموږ مشران مور وی پلار وی مریض وی کور کې نور دغه مریضان وی د غیر کومک په اوداسه کې د مرض د وجنه نو آیا دغه کومک کول د چا سره د متوزیه د اودس کون کې سره څنګه دي په دې کې 3 صورتونه دي یو هغه کومک د انسان صرف به ورته راوړي چاته اودس کون کې ته دا په اتفاق د علماء سره جایز ده یعنی مثلا ابتابه ورته ډکه کړي واری وړي تشناب کې ورته کېږدي دا کومک دی او دا جایز دی په اتفاق د علماء سره
دوم صورت دا دی چې اوبه ور واچي په د اوداسه کې ورسره کومک شي په څه کې په اوبه اچولو کې مثلا هغه پښه وینځي بل کس اوبه ور اچوي دام جایز ده دام په ډېرو حدیثو کې راځي چې دا کار شوی دی دریم صورت دا دی چې متوضي یا اودس کوونکي لره څه کېږي هغې دپاره پښې وینځي مثلا یا لاس ورته مینځي نو دغسې کومک کول بیا دا جایز نه دي دا دریم صورت ناروا دی په وخت ضرورت کې بیا هم کېدلی شي چې داسې ضرورت وي چې مثلا هغه دومره وي چې هغه پښې و لاس هم نشي وینځلی که چېرته قادر وي کولی شي نو بیا به د بل چا نه په دې کې کومک غوښتل دا ناجایز وي دا صحیح نه دي د دې نه بله مسله دا هم ثابته شوله چې د مشرانو او د داسې خلکو چې هغوی علما وي عزتمن خلک وي مشران خلک وي د هغوی خدمت دا ترې ثابت شو مغیره بن شعبه ولې د قصد وکړو چې نبي اسلام موضع وباسي د دې وجې نه چې هغه مشر دی پیغمبر دی عالم دی ټول کمالات الله رب العالمین په هغې کې جمع کړي دي نو د دې وجې نه صحابه به د رسول هم خدمت کولو نو دا ثابته شوله چې د مشرانو دارنګه د علماو دارنګه د نورو قدرمنو خلکو عزت کول او د هغوی احترام کول او د هغوی خدمت کول دا ترېنه ثابت شو او نور حدیث په دې کې راوړي هغه به انشاءالله بیا په سوالي درس کې وایو په دې باندې اکتفا کوو وبالله تعالی التوفیق